بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. كتاب اللباس كتاب د جامو اغسطلو په بیان کی. باب استحباب الثوب الابيض، دا باب د سپینو جامو اغسطلو په استحباب کې دی. وجواز الاحمر، او د سرو جامو په جواز، والاحضر او د شنو، والاصفر د زیړو، والاسود او د تور. وجوازه من قطن، او د مالوچ، وکتان هم د کرنګي د کتان، وشعر وصوف او د وړې وغیره، او علاوه د دینه الا الحرير، مگر چې ریخمو نوي. دا باب د سپین جامو اغستلو په استحباب کې چې څوک سپینې جامې اچي نو دا مستحب دی. او د سرو، د شنو او د تورو جامو اغستلو په رواوالي کې، او د ریخمو نه سیوا مالوچو او د کتان او ویختو او وړې وغیره نه د جامو جوړولو په رواوالي کې دی چې یو کس کولی شي چې دغه جوړ کړي او واچي بغیر د ریخمو نه. قال الله تعالی، الله رب العزت فرمایي: یا بني آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری. ای آدم علیه السلام مبارک بچیانو، موږ تاسو د جامې را نازل کړي دي، خلقنا یا پیدا کړي دي چې تاسو عورتونه پې پټ کړئ. وریشا ولباس التقوى ذلک خیر، ولباس التقوى یعنی یواری چې پټ کړي سوآتکم د شرم زینه ستاسې وریشا او ذریعه وي د ښایست او د حفاظت. ولباس التقوى او لباس د تقوا چې دی ذلک خیر، دا ډیر بهتر دی. یعنی چې د شریعت موافق جامې ته لباس التقوا ویل کیږي. او بل ځای کې الله رب العزت فرمایي: وجعل لكم سرابیلا، او جوړ کړل ستاسې دپاره قمیصونه، تقیکم چې ساتي تاسې الحر د ګرمۍ نه، وسرابیلا چې حفاظت کوي ستاسې باسکم د جنګ ستاسو کې. اوس حدیث په دې باب کې اول نمبر حدیث په دې کې چې وعن ابن عباس رضی الله عنهما ان رسول الله صلی الله علیه وسلم قال، ابن عباس رضی الله عنه مبارک فرمایي چې رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم ارشاد دی چې البسوا من ثيابكم البياض فانها خير من ثيابكم. وی تاسې اچوئ سپین جامه، تاسو اچوئ، یعنی تاسې سپینې جامې اچوئ، ځکه من خیر ثيابكم چې دا ډېر ښه جامې دي. فانها من خیر ثيابكم وکفنوا فيها موتاكم، په دې سپینو جامو کې خپل مړو ته کفنونه ورکوئ. رواه ابو داود والترمذي، روایت کړی دی امام ابو داود او ترمذي رحمه الله، او دا مبارک فرمایي چې حدیث حسن صحیح، دا حدیث چې دی دا صحیح دی. نو په دې حدیث مبارک کې د سپین جامو اغستلو ترغیب بیانېږي. دا غوره جامه ده، د علماو اکثر سپینه جامه وي. وعن سمرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البسوا البياض فإنها أطهر وأطيب. دلته سمره رضی الله عنه روایت دی، هغه مبارک فرمایي چې رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې البسوا البياض، سپینې جامې اغوندئ، فإنها أطهر وأطيب، ځکه چې دا ډېرې پاکې او صفا دي. اطهر وأطيب. وکفنوا فيها موتاكم، سپینو جامو کې خپل مړو ته کفن ورکوئ. رواه النسائي، روایت کړی دی امام نسائی رحمه الله، والحاکم او حاکم رحمه الله، وقال حدیث صحیح، دی مبارکان فرمایي چې دغه حدیث صحیح دی. وکفنوا فيها موتاكم، یعنی خپلو مړو ته هم په سپینو جامو کې یعنی سپین کفن ورغوندئ. خو بهرحال بل روایت وعن البراء رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مربوعا. براء رضی الله عنه روایت دی، هغه فرمایي چې رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم قد مبارک درمیانه و، مربوعا درمیانه و. ولقد رأيته في حلة حمراء ما رأيت شيئا قط احسن منه، متفق علیه. دا فرمایي چې هغه ما په سور لباس کې لیدلی و. فی حلة حمراء، په حله ده یعنی په داسې انداز کې، یعنی چې سور حلیه مبارکه وه. ما رأيت شيئا قط، ما هیڅ یو شیز داسې نه دی لیدلی احسن منه، د دې نه ښایسته. نو هغه مبارک فرمایي چې ما رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم په سور لباس کې لیدلی، ما هغه نه هیڅوک زیات ښایسته نه دی لیدلی، متفق علیه. دلته دا لفظ رالی مربوعا، یعنی درمیانه قد والا. ګورئ دلته دا رالی چې رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم چې دی هغه سور لباس کې دی ولیده. نو دغسې ډېر زیات راځي په بعضې روایاتو کې، خو ابن قیم رحم الله د دې جواب داسې کوي چې په کومو روایاتو کې رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم نه تصریح جوړې اغوستلو ذکر دی، هلته مکمل ټوله جامه مراد نه ده، بلکې هغه څنډې چې هغه یعنی داسې صادرونه نن سبا شته چې په هغې کې کرښې وي، نو داسې ترې نه مراد دي. بهرحال والله اعلم. بل روایت وعن ابي جحيفة وهب بن عبد الله رضي الله عنه قال
رأيت النبي صلى الله عليه وسلم بمكة وهو بالأبطح في قبة له حمراء من أدم فخرج بلال بوضوه. دلتا أبو جحيفة وهب بن عبد الله رضي الله عنه رواية داغه مبارك فرمای چې ما په مکه کې رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم ولیدو وهو بالأبطح يعني دا د مکې نږدې ځای دی خو في قبة په خیمه کې له حمراء من أدم يعني سرو کنه دا خیمه چې سرو من ادم د سرمن يعني د سری سرمن خیمه ورسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم په دې کې تشریف فرماو نو په دې کې چې فخرج بلال بوضوه اوتو بلال رضی الله عنه مبارک بوضوه او دس ابو سره وضو او دس وضو او دس ویل کی نو رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم او دس فرمایله نو هغه وبي ویستل بلال رضی الله عنه مبارک فمن ناضح ونائل يعني بعضی چې و په دې ابو به اغستل د برکت د پاره نو نور لاسا لوندواله او هغه به حاصل ول ونایل نو چاته به ورسېدو نو بعضی تبلغ او به حاصل شو يعني هغه چې کم ابو سکم کم برتن کې مونږ ورته حاصل شو فمن ناضح ونایل ناضح مطلب دا چې بل چاته به ورسېږي هغه لاس باندې خپل لاس راکاږي هغه لوندواله ته حاصل کی دي ته ویل کی نایل چې بعضی ته به ورسېدل يعني بعضی خلکو به ته او هغه لوندواله حاصل شو سره به لوندواله حاصل شو ناضح او بعضی خلکو ته مکمل حصہ ورته حاصل شو يعني برکت د پاره پیدا کول برکت د پاره رسول الله مبارك صلى الله عليه وسلم فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وعليه حلة حمراء رسول الله مبارك صلى الله عليه وسلم وتلو هغه په بدن مبارک باندې سشو يعني سره چوغوا كأني انظر الى بياض ساقيه گویا چې زګورم داغي د پندو مبارکو هغه سپینوالو ته لنګ مبارک به وهلو هغه بلګوچتو نو پندې مبارکي با ښکارا کیدل فتوضأ واذن بلال نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک او دسوکو او بلال رضی الله عنه مبارک اذانو کو فجعلت اتتبع فاه ها هنا وها هنا فجعلت زشورو شما اتتبع يعني غور سره میکتل فاه داغي خلیتا ها هنا يعني دی خو اخو به يقول ويل يمينا وشمالا يعني خي قص طرف حي على الصلاه خي طرف ته به خله به داسي ګرځا ولا مخ مبارک او حي على الفلاح قص طرف ته او بیا دا فرمای ثم ركزت او بیا الله حبیب صلی الله علیه وسلم مبارک ته خخ کړي شو يعني له عنزه يعني اغه نيزه فتقدم مبارک مقدم شو فصلى رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم منذ فرمایلو نو يمر بين يديه يعني تريدل مخيتا الكلب او الحمار لا يمنع او دي شي زونه موزنا من کول نه کول يعني رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم ته اغه نيزه خخ کړي شو نو چې کله چې نيزه خخ کړي شو بس بیا مخيتا رسو تیری دي شي نو ټول به تیریدل نو د مناسبت د باب سره پدې کې دا خبره ده چې رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم چې هغه سره چوغوا بهر حال نو د دینه دام فهميږي چې برکت د پاره صحابه کرامو څومره به د رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم هغه ابو بس هغه ځان وجلو نو دغه تبرکات دي نو دینه څوک هم انکار نشي کولای صحابه کرام به پدې باندې تر دې حد پورې به یو بل ته داسي تیز بشو چې دغه تبرک زه حاصل کم پدې کې خو تاسو خپل مکتل چې څنګه رالل چې یعنی کچاته به ملاو نشو د یو بل لاس باندې به خپل لاس مبارک مګلو چې دغه کم تبرک والا برکتی وبدي چې دغه زه حاصل کما نو دا د رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم د صحابه کرامو شان او د رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم بکم شانو زمونږ جبه عاجز دي چې دغه شان بیان کو وعن ابي رمثه رفاعه التميمي رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه ثوبان احضراني ابو رمثا رفاعه تميمي رضي الله عنه روایت دی مبارک فرمای رأيت رسول الله ما رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم په داسې حالت کې ولیدو چې وعليه ثوبان احضراني هغه باندې دوه شنې جامې وي دوه یعنی یو قمیص او دویم لنګو وعن جابر رضی الله عنه جابر رضی الله عنه مبارک راوی د حدیث دا مبارک فرمایي چې رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم داخل شو یوم فتح مکه د فتح مکی په ورځ باندې چې کله تشریف فرماشو وعليه عمامه سوداء رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم مبارک باندې تور پټکیو دغه مبارک علیه الصلاۃ والسلام دغه پسر کړو ګوري د پټکی باره کې د رنگ باره کې د شریعت کم خاص قید نه دی لګولې هر رنگ وی خو چې پګړې وي د سنت مطابق وي رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم نه یعنی مطلب دا تور پټکی ثابت شو ام دا کرنګي وعن ابي سعيد عمرو بن حريث رضي الله عنه قال كأني انظر الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه عمامة سوداء قد ارخى طرفيها بين كتفيه رواه مسلم دلتا
ابو سعید عمر بن حریث رضی الله عنه نه روایت دی. هغه مبارک فرمایي چې رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم منظر اوس هم زما په سترګو وړاندې راځي کأني انظر الى رسول ګویا چې زه اوس هم ګورم رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم چې هغې حالت داسې و چې وعلیه عمامة سودا، یعنی رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم تور پګړی و، قد ارخى طرفیها بین کتفی او دواړو طرفونه یعنی د اوږو ترمنځ چې و هغه ځوړند و. ارخا مطلب یو ځای ځوړندېدل، یو شي ځوړندېدل، دې ته ویل کېږي. وفي رواية له أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب الناس وعليه عمامة سوداء. فبل رواية کې راځي رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم یو ورځ خلکو ته خطبه ورکوه وعليه عمامة سوداء، تاغي په سر مبارک باندې تور پګړی و، تور پټکی مبارک و. نو ګورئ په احادیثو ذخیره کې رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم د پګړی مبارک په باره کې درې رنګونه ملاویږي: تور، سپین، زیړ. خو د رنګ هیڅ قید نشته، هر رنګ پګړی په سر کول چې دي دا علما فرمای دا جایز دی. صرف دا ویل نه دي پکار چې بس سپین وا تور موا. ها په هغه وخت کې احتیاط پکار دی. اوس مطلب بعضې وخت کې بعضې داسې ورځې وي چې په هغه وخت کې دغه شي نه احتیاط پکار وي، یعنی محرم ورځې وي نو باید په دې ورځو کې تور پټکې ونه وهل شي، ولې چې بعضې خلکو سره مشابهت راځي. نو باید چې موږ د مشابهت نه ځان وساتو، هسې نه چې د چا سره مشابهت راشي. او نور چې دی په دې کې څه خبره نشته، او افضل سپین ده، باید چې څوک سپین وي. نو دلته تاسو استحباب کې مرالی چې یو کار یو کس کوي نو په هغې به اجر هم ملاویږي. نو بهرحال نو سپین چې دی بیا هر لحاظ سره دا فضیلت لري، خو جایز ټول دي. دا ویل نه دي پکار چې ته ولې تور نه وې هغه به ورته وایي ته ولې سپین نه وې، په سر چا خپل خوښه ده چې کم هم وایي، خو انکار ترې نه دی کول پکار. بعضې ځان ته ملایان وایي او پټکې بالکل په ټول عمر کې نه یې والي چې د سربندي کېږي هغې نه بعد بالکل، خو علماو سره پټکې ښایي باید چې ووایي او انسان په دې پټکي وهلو باندې دروند ښکاري، او بل سنت هم ژوندی کېږي د رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم. او انسان چې دی ډېر داسې ډېر بدلون راځي د پټکې په وهلو سره، د ډېر ګناهونو نه انسان بچ کېدی شي. بهرحال وعن عائشة رضي الله عنها قالت كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم في 3 أثواب بيض سهولية من كرسف ليس فيها قميص ولا عمامة متفق عليه. رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم ته په دې کې بیان شي په 3 کپړو باندې کفن ورکړی شوی. عائشة رضی الله عنها مبارکه فرمایي چې رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم ته په 3 کپړو باندې کفن ورکړی شوی، یعنی فی 3 اثواب بیض، دغه سپین رنګ والو، سهولیه من کرسف، کرسف یعنی مالوچ سهولیه والو، لیس فیها قمیص چې په دې کې قمیص نه ولا عمامه نه پټکې، متفق علیه. السهولیه بفتح السین وضمها وضم الحاء، مهملتین، بغیر د هاګانو نه دغه ټکو نه. نو ثیاب دغه جامه تنصب یعنی نسبت کیدی شي الی سهول یعنی قريه بالیمن، دا د یمن یو کلیو. والکرسف نه مطلب قطن یعنی مالوچ دی، یعنی رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم ته په 3 کپړو کې کفن ورکړی شوی. نو کپړې څنګه یعنی سپین رنګ والو. هو عنها قالت هم ذكرنجي د عائشه صدیقه طیبه طاهره رضی الله عنها مبارکینا روایت دی. دا مبارکه فرمای خرج رسول الله صلی الله علیه وسلم ذات غدات وعليه مرط. یو ورځ رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم وتلو د کور نه، وعليه مرط او مبارکه لوی صادر اچولیو، یعنی داسې صادر مرط چې باغه کې انسان ټول پټیږي کنه. مرحل اوخ د کچاوي شکل جوړو من شعر اسود، والمرحل بالهاء المحمله هو الذي فيه صورة رحال لبل وهي الاكوار. دا کجاوی ته ویل کیږي، یعنی دینه مراد هغه صادر دی چې اوخ د کجاوی شکلونه پکې جوړ شوی وي، یعنی په دې شکل د کجاوی د اوخ داسې صادرو چې پاغي کې دغه صورتونه جوړ شوی وو. نو بهرحال دا رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم یعنی هغه صادر چې د اوخ د تورو ویختانو نه جوړ وي، نو داسې په دې کې دا راغله. بل روایت چې دی وعن المغیرة بن شعبة رضی الله عنه قال كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة في مسيره فقال لي أمعك ما. دلته مغیره بن شعبه رضی الله عنه نه روایت دی. هغه مبارک فرمایي چې یو شپه زه د رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم په خدمت کې د سفر په وخت کې حاضر وم. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ماته وفرمایل فقال لي أمعك ما، ایا ستا سره اوبه شته؟ نو قلت نعم، ما ورته ویل چې فنزل عن راحلته، رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم د خپل راحلې نه کوز شو. فمشى رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم په مخ روان شو، یعنی مطلب قضای حاجت لپاره تواره فی سواد الليل، ترجیح دی چې د شپې په تیاره کې پټ شو. ثم جاء بیا نبی اکرم صلی الله علیه وسلم واپس راغلو، فافرغت علیه من الاداوه، ما د لوخي نه اوبه اچول شروع کړل. رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم ته مې د اودس لپاره اوبه اچول، فافرغت، نو ما د لوخي نه اوبه واچولې رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم ته. فغسل وجهه وعليه جبة من صوف، رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم
مخ مبارک وینځلو رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم په بدن باندې د وړې یو چپن من صوف وړې جبه چپن فلم يستطع أي يخرج ذراعيه منها حتى أخرجهما من أسفل الجبة. نبي أكرم صلى الله عليه وسلم دا لستوړي نه خپل لاسونه نشو راویستلی، دا طاقت نه لرلو، نو حتی تر دې اخرجهما بیا لاسونه مبارک ویستل من اسفل الجبه، لاندې د جبې نه داسې خو نشو ویستلی، نو داسې لاندې نه چې هغه جبه داسې پاتې شي او لاندې نه ویستلی شي. نو فغسل ذراعيه ومسح برأسه، نو بیا خپل مخ مبارک او لاسونه وینځل، یعنی په سر یې مسح وکړه. ثم اهویت، دا وایي چې بیا ما اراده وکړه چې لانزع خفیه، چې زه ترېنه دا موزي وباسم د رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم. فقال دعهما، راته وفرمیل چې دا پرېږده، فاني ادخلتهما طاهرتين ومسح عليهما، دا موزي د پاکوالي کې اغوستې دي ما، یعنی ما دا خپې داخل کړي دي، یعنی اغوستې مې دي. نو ومسح عليهما، بیا په هغه باندې رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم مسح وفرمایله. وفي روایت وعليه جبة شامية ضيقة الكمين، یو په بل روایت کې داسې دي چې رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم په بدن مبارک باندې یو د شامي جبه وه، د شام نه جوړه وه، خو ضيقة الكمين چې لستوڼي ډېر زیات تنګ وو، یعنی لستوڼي دومره تنګ وو. وفي روایت، او په بل روایت کې راځي ان هذه القضیه، چې دغه واقعه چې دا کانت فی غزوه تبوک، چې دغه واقعه په غزوه تبوک کې پیښ شوې وه. نو رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم د شپې په تیاره کې پټ شو، یعنی رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم قضای حاجت ته تشریف وړی و، چې لکه دلته په دې روایت کې رااله. نو بهتره دا ده چې قضای حاجت دپاره انسان څومره لرې تللی شي نو لاړ دي شي. نو دلته په دې روایت کې رااله تر دې چې رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم د سترګو د نظر نه هم پټ شو فی سواد اللیل حتی تواره. نو بهرحال په دې کې موږ او تاسو ته امام نووي رحمه الله څه بیان کړ چې کم لباس غوره دی او کم لباس چې دی اچول د هغې جواز دی، او رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم کم لباس استعمال کړی دی. نو دغه ټول موږ او تاسو ته امام نووي رحمه الله په دې کې ښه تفصیل سره ذکر کړ. اوس په دې کې بل باب دی، باب استحباب القمیص، دا باب د قمیص اغوستلو په استحباب کې دی. قمیص اغوستل اچول دا څه شی دی؟ دا چې دی دا مستحب دی. وعن ام سلمة رضی الله عنها قالت، حضرت ام سلمة رضی الله عنها مبارکین روایت دی فرمای، کان احب الثياب الى رسول الله صلی الله علیه وسلم القمیص، رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم په ټولو جامو کې قمیص ډیر زیات خوښو. رواه ابو داود او ترمذی وقال حدیث حسن صحیح، او روایت کړی دی امام ابو داود رحمه الله او امام ترمذی رحمه الله، فرمایي چې دغه حدیث چې دی دا حسن دی.